الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو، زم زمرد بنره او زما سره خوا کې ناسته ده انمول اسلام. د خپل نوم عمر یې شو د هغې وجه ده چې نن لومبنۍ روژه ده او کتونکو په متحده عرب امارات کې او سعودي عربیه کې نن لومبنۍ روژه ده. 11 مارچ دی لومبنۍ روژه ده او زموږ د خیبر میډل ایسټ ټلویزیون ټرانسمیشن د رمضان ټرانسمیشن د نن نه شروع شو او که الله ژوند راکړو نو زموږ چې څومره د خیبر ټلویزیون قرباني دي هغې به ټول روزانه ستاسو په وړاندې راځي او پوره میاشت به زموږ او ستاسو ملګرتیا په دې پروګرام کې نور ډیټیل به در کومه. خو انمول نه چې څنګه د روژې په وجه خپل نوم یې شوی دی نو اوس مخکې به څه کېږي. انمول د ټول اول د روژه ډېره ډېره مبارک شه. یو کال دومره زر تیر شو که نه سره پته مونه لګېده چې دا एकदम مطلب شپې ما هم دا سوچ کول چې سبا بیا روژه ده او سر چې زه راپاڅېدم روژه اوس دا مطلب پهله روژه د افکورس ټولو باندې سخت دی خو ما باندې څه ډېره زیاته سخت دی دا پهله روژه. نو اوس په داسې وکړو چې موږ به لاړ شو خپلو مېلمنو طرف ته او زما سره خوا کې چې ناست دی ډېر ځله به تاسو په خیبر میډل ایسټ ټلویزیون باندې کتلی القاري محمد
قاری صاحب ته زه په خیر علي وایم. قاری صاحب په خیر علي تاسو ښه یې؟ ډېره مننه الحمدلله. او روژه دې ستاسو ډېره مبارک شي. ستاسو هم ډېره مبارک شه، خصوصا د ایویټي خیبر میډلیسټ پورا ټیم ته زه ډېر مبارکباد ورکوم چې دوی همیشه ماشاءالله د رمضان په حوالې سره ډېر ښکلي پروګرامونه وړاندې کوي او په غونډه دنیا کې ماشاءالله چې څومره پښتانه دي هغه ترېنه خوند اخلي او فایده او معلومات ترېنه اخلي. ډېره مننه. انمول قاری آصف محمود صاحب جو ہے ان کو میں خوش آمدید. اب بڑا زبردست تلاوت ماشاءاللہ آواز بہت پیاری ہے کہ ماشاءاللہ. خیر آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. شکر گزار ہیں کہ آپ نے مدعو کیا ہمیں رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو. نو انمول تاسو د قاری صاحب تلاوت واورېده جی نو څومره ښه انداز سره آواز ماشاءالله ډېر پیسفول مطلب چې چا اورېدلی نو مطلب دا دی په ټولو باندې به ډېر زیات خلک لیدلي خو راوپوي چې بریک والا نو بریک پته واخلي به ډېر ښه وي. ګرانو کتونکو ورکټ شان د مینه بعد واپس راځم چېرته مزه جی. ویلکم بیک ټو مرحبا رمضان ونس اگین. سر اف کورس رمضان سیزن مطلب دا یو میش داسې میاشتې سره مونږ پوره کال ویټ کوو دې ته چې دا به راځي اینډ دین مونږ هغه خوراک هغه سوغاتونه او هغه ټول مونږ چې یو ځای کښېنو او هغه خوراک هغه مونږ به پوره کال څومره مس کوو. واقعي دا افطاري ټایم داسې وي که نه چې ډېر زیات مزیدار ټایم وي او هغې کې چې څومره ټوله کورنۍ په یو ځای کښېني او مطلب دا د اذان وشي افطاري کوي نو د دې یو بېله مزه وي. خو زه وایم چې القاري محمد صاحب نه به پوښتنه کوو چې دلته کې انمول تاسو به ګورئ چې کله روژه راشي سړکونه ښکلي شي جوماتونو باندې لایټونه ولګي په دې کمبو کې ولګي او مطلب دا خلک ورته خوشحالېږي که نه. او زموږ ملک کې چې نو پاکستان کې هلته خلک پریشان دي چې روژه بیا راله نو قاري صاحب څه به وایي په دې باندې؟ پیله ور خو دا پیله خبره چې الحمدلله چې خدای پاک موږ د رمضان را سره ورسولو. یقینا په دې وطن کې بلکل چې تاسو څنګه خبره وکړله چې د رمضان یوه بېله خوشحالي وي او تیاریانې شروع شي انسان ته پته لګي چې یاره مخته څه ایونټ را روان دی او دومره بهترین اقدامات کیږي که جوماتونو کې که افطاري حوالې سره چې کومه غټه فایده ده هغه دا ده دلته چې بجلي دلته نسي نو نه تا ته لکه سحر کې مشکل وي نه تا ته په افطاري کې مشکل وي او بیا دومره زبردست د افطاري سیټینګونه یي چې که د ځینو خلکو سره فیملیانې دلته نه چې کوم موږ مسافر ملګري دي نو ډېر زه به احتیاطاً وایم چې تقریبا 80% رسه دې وروڼو ته ډېر سهولت شي د افطاري په حوالې سره چې کوم لکه سام افطاري هم نه ډېر زبردست افطاري وي ماشاءالله لکه فل یو پیکیج وي او دا ډېر ښه اقدام دی او الله دې وکړي چې دا ورځې زموږ وطن کې هم راشي چې مو هم د ترنګې خوشحال ژوند وکړي زموږ مسافر وروڼه چې کوم دي هغه دلته خپل وطن بیا ډېر مس کوي چې که ډېر هغه شي که څه شي که ډېر خوندونه شي خپل وطن بیا خپل وطن خپل کور خو خپل کور ده او د دې چې څومره انتظامیه ده د هغې ته لکه موږ چې خصوصا هغې شکریه ادا کړي هغه به ډېره لکه کمه خبره چې دوی دومره زبردست سیټینګ وکړي بیخي لکه دې کې میس منیجمنټ نه کېږي تقریبا چې څومره ته ځینو کې ایونټ ګورې ډېر زبردست ارګنایزینګ وي. جی جی بالکل. بل انمول تاسو به کتلی چې د جوماتونو مخې ته خیمې لګېدلي که نه نو اوس ما کتل د کړکۍ نه زموږ سټوډیو نه لاندې هم د جومات سره خیمه لګېدلې او ډېر خلک ورته په قطار کې ولاړ دي نو مطلب دې کې دا چې د دې ځای ډېر خلک یې هغې راوړي جوماتونو ته خوراکونه خپل نوم پرې نه کوي هلته ږدي او ځي. او سر یو بل چې 15 ورځې مخکې رمضان نه دلته په هر مال کې ډسکاونټ ولګي 20% ډسکاونټ 50% ډسکاونټ 75% ډسکاونټ کله کله ولګي بالکل. او زموږ د پاکستان کې چې روزې شروع شي یا داسې څه اوکیژنز راځي نو هغې څو د شی نه پرایزونه زیات کړي رمضان کې هلته دغه چې پرایزونه هغه زیات شي دلته چې هغه اوریجنلی کم شي. تو قاری آصف محمود صاحب آپ کیا بتانا چاہیں گے کیونکہ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب رمضان جتنا قریب ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں یہاں مسجدیں یا اس پہ لائٹنگ سڑکوں پہ لائٹنگ راؤنڈ اباؤٹ پہ لائٹنگ یعنی
سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ مناتے ہیں اس کو, رمضان المبارک کو. اور ہمارے بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں وہاں افطاری سے پہلے لوگ لڑائیاں کرتے ہیں, برف پہ لڑائی, فروٹ خریدتے وقت لڑائی, کوئی اور شاپنگ کرتے تو لڑائی. یہاں پہ یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور یہاں کے لوکل جو ہے وہ مسجدوں میں خوراک کی چیزیں پہنچا کے لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کرتا, وہاں ڈیلیور کر کے چلے جاتے. جی جی بے شک. سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک دفعہ پھر رمضان شریف کی جو سعادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بار بار نصیب فرمائیں. آمین. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں ڈسپلن کا ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے. کہ ڈسپلن کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ رمضان کی تیاریاں ہوتی ہیں. جیسے ہی رمضان آتا ہے خیمے لگ جاتے ہیں اور روشنیاں ہو جاتی ہیں, لائٹیں لگ جاتی ہیں, اور لوگوں کو ایک ریلیف دیا جاتا ہے جو کہ بڑا بینیفٹ ہے. تو ریلیف اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ کچھ ڈسکاؤنٹس کی صورت میں, اور لوگوں کو کچھ چیریٹی کی صورت میں, اور یہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں یہ بہت بڑا انیشیٹ ہے یہاں پہ. جی جی بالکل. تو عوام تھکی ہاری ہوئی, آپ کو پتہ ہے جب رمضان میں ان کو خیمے میں ایک اچھی افطاری, کہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, جا کے دیکھا ہے میں نے کہ مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ. ہوتا ہے بندہ انسپائر ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے. جی جی. تو وہاں جا کے میں نے دیکھا ہے اتنا اچھا مطلب ان کا چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے کوئی گھٹیا چیز یا کوئی مطلب فالتو چیز جو ہوتی ہے وہ دے دیں, ایسا نہیں ہے. ایک اچھی قسم کا کھانا وہاں پہ ہوتا ہے, چاول ہوتے ہیں, اس میں لبن اپ ہوتی ہے, اس میں کھجوریں, اچھی قسم کی کھجوریں. اور اصل صدقہ یہی ہے کہ جو آپ اپنے لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اچھا ہے, آپ اس کو پسند کرتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے آپ جس کو وہ صدقہ خیرات دے رہے ہیں تو اچھی چیز دیں. تو ان میں نے یہ اس کنٹری میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ اچھی چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. اور بہت سارے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ کہ جو ظاہر نہیں ہونے دیتے, لاکھوں کروڑوں کا وہ دیتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے. اور اصل صدقہ یہی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں ہاتھ کو بھی آپ کو پتہ ہی نہ چلے. تو وہ اصل صدقہ ہے آپ کا, کہ بالکل آپ جو ہے نا وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو دکھلاوا نہیں, اس میں دکھلاوے کا کوئی چانس نہیں ہے. جو آپ بالکل ایسے خفیہ رستے سے دے رہے ہیں اس میں کوئی دکھلاوے کا جو ہے وہ چانس نہیں ہے. تو ہم اس گورنمنٹ کے اور ان لوگوں کے مشکور ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا ڈسپلن اور اتنا اچھا ماحول اور اتنا اچھا جو ہے وہ یہ ہمیں ماحول فراہم کیا ہوا ہے. ہم اس گورنمنٹ کے ان لوگوں کے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ قاری آصف محمود صاحب. انملتا سب گتلی دا قاری آصف صاحب ډیر زبردست خبر وکړه. پاکستان کې کڅوک داسې وړه تیلې ورکوي کړه نو تصویرونه ورسره وباسي, هغه بیا په اخبار کې شایع کوي, په سوشل میډیا ورکوي کړه. ان یو شی دا مثال ما مطلب چا باندې هغه نه کوم, خو داسې مې کتلې چې مونږ خپل ځان ته ښه شی ږدو, خو بار چې ورکوو نو بیا به مونږ ګورو چې دا لږ هغه دی نو دا به مونږ ورکوو, ښه شی نه نو بار یې ورکوو. بالکل. نو دا داسې دا خبره وکړه چې مونږ ځان ته داسې شی ورکوو, بار هغه ورکوو, نو داسې دلته دا داسې نه ګوري چې کم ښه شی هغه ورکوي. ایک والی گوری کرنا. نو دا ما کتلی دی, میں خود بھی گیا ایک خیمہ میں وہاں افطاری کے لیے, تو ماشاءاللہ ہر طرح کی چیزیں, جوسیز, لسی, دہی, کھجور, فروٹ, بریانی, طرح طرح کی چیزیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا ایک مسجد میں ویسے ہی گیا تھا, تو وہاں پہ لوگ آ کے گاڑی ڈگی کھول کے سامان رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, نہ کوئی نام. تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہاں اگر گٹر کا ایک پکچر آیا تو میرے سامنے گٹر ڈھکن جو ہے وہ اس کی بھی اوپننگ انہوں نے ڈھکن بنایا تھا, تو جو ناظمین ہیں علاقے کے وہ جمع ہو گئے تھے, وہ ڈھکن جو ہے ان کی اوپننگ سیریمنی تھی وہ لگا رہا. تو یہ ہے کہ یہاں پہ خصوصی اللہ کا کرم اس لیے کہ یہ لوگ اچھے ہیں, اور اس میں مطلب جو خیرات دیتے وہ اللہ کے نام پہ, یہ نہیں کہ اس میں وہ دکھاوا کر دے یا تصویریں وغیرہ. نو دا خبره ده او خبرې کېږي نو زه یم چې دا قاری آصف محمود چې دی نو ماشاءاللہ بڑا اچھا نعت خوان بھی ہے. تو کیا کرے قاری محمود صاحب, نعت وغیرہ خدے گا نا, تو قاری صاحب آپ ریڈی ہیں نعت کے لیے انشاءاللہ. آج آپ کی وجہ سے میں, انمول اور ہمارے ٹیم ہم بھی ثواب کما رہے ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ کیوں نہیں, ضرور انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، بس میرا مدعا
मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह ډېر ډېر ښه. اوس داسې وکړو چې که ستا خوښه انمول जी सर. زه د کتونکو ته د افطاري ټایم هم وښیو، ټولو ته پته وي. जी خو सर. بهرحال نن 26 منټه د پاسه 6 بجې شارجه، اجمان او دبی کې د افطاري د اذان ټایم دی، نو 26 منټه د پاسه 6 بجې او د دې سره سبا سحر 14 منټه د پاسه 15 بجې د اذان ټایم د سبا دپاره، 14 منټه د پاسه 15 بجې سبا سحر د کلوزینګ ټایم دی. ها القاری محمد صاحب تاسو راته دا ووایئ چې یو خو دلته زه ګورم ټول خلک خوشحالیږي ماشاءالله د رمضان مبارک ته ثوابونه ډېر زیات ګټي. د دې سره سره زمونږ خپل خلک چې دي د زه به پاکستانیان هغه هم کوشش دا کوي چې یاره څه نه څه صدقات او د جوماتونو ته یا د خیمو کې د دې ځای خلک زمونږ د پاکستان خلک هم پکې ډېره حصه اخلي او کوششونه کوي چې یاره دوی هم پکې خپل دغه ور واچي. بالکل دا ډېر اهم سوال ده چې ماشاءالله دلته لکه د غونډې دنیا د غونډې هیوادونو خلک آباد دي او ماشاءالله په دې کې بیا پاکستانیان هم د چا نه شاته نه دي په دا ترنګې د ښه کارونو کې او بالکل په ډېرې ځایونو کې چې کومه دا هغه لکه پارټیسیپیټ کوي او یو خو دا غټه خبره یې ماشاءالله چې لکه د مور مسافر وروڼه دلته راشي خاص کر د پاکستانیانو هغې بیا دا کوشش چې یاره د کلي وطن نه خپل ځای ورور تربور کلیوال ګلیوال چې کوم د یاره بېروزګاره د مثال هغه دلې راپیره کړه دا نو که یوه صدقه جاریه چې هغه راشي دی لکه د هغې د رزق سبب جوړ شي که نه او بالکل په رمضان کې چې کومه ده په ډېرې ځایونو کې خو لکه ماشاءالله د انتظامات چې کوم دي هغه هم د پاکستاني چې کوم ملګري هغه کوي په دا چې لکه ماشاءالله چې د څومره خیمې هغه دي دې کې که ته وګورې نو دې کې بیا لکه انتظامي امور چې کوم دننه یي هغه یا د پاکستان ملګري شل یا د بنګلادیش ملګري شل هغه کوي چې خیمې سیټینګ کول د افطاري نه پهله او دی لکه ډېر زبردست سیټینګ کوي یاره یو کس ته دی هر شی رسوي لکه یو کس هم پاتې نشي دا ډېر زبردست هغه ایکسپیرینس یي که نه چې لکه څومره کسان راغلي دي هر کس ته هر شی پوره ورسېږي دا پکې نشته چې یاره د یو شی کم شو نو بس دا ملګری د خیر د نن قرباني وکړي او بیا صفایي ډېر زبردست سیټینګ یې چې لکه افطاري څنګه وشي نو مغرب الموس ټایم یې بس خلک لاړ شي لمانځه ته خو چې لمانځه نه راځي نو ماشاءالله صفایي چې کومه د هغه شوې ښه زبردسته طریقې سره صفایي شوې داسې بارینام نه او دا وجه ده چې ماشاءالله دلته بیا رمضان ډېر خوند کوي او یقینا د ثوابونو میاشت ده هر سړي ته پکار دی چې لکه څومره د خپل وسه صدقات شو خیرات شو هغه کولی شي نو هغه وکړي په دې چې دا پته نه لګي چې د بل رمضان راسه به بیا سړی رسېدی شي رسېدی ډېر ملګري شته الله د هغه ته خپلې جنتونه ورکړي چې هغه په تېر رمضان کې وو او اوس هغه نشته دی. نورمال تاسو به کتلي په دې سیګنلو ما تېر کال دبۍ کې کتل نو د دې ځای پولیس والا هم ولاړي زنانه هم ولاړي افطاریا بکسونه څوک چې لیټ شي که نه افطاري ټایم کې یا په ټرافیک کې نښلېدلي یا باري نو دلته بیا دې څو داسې ډېر غټ نه سر سمال غوندې کې هغې کې افطاري سمال پیکټ کې هغې څو دومره ویرایټیز ایښي که نه سر چې دومره ښایسته ارګنایز کړي نو هغه ورکوي بیا نو هغه مطلب دا دی دا کوي او په سکون سره په خوشحالۍ سره او خوشحالېږي چې د افطاري خلکو ته ورکوي که نه. نو قاری آصف محمود صاحب آپ یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی اہمیت پر اگر روشنی ڈال دیں ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ٹیلی ویژن کیونکہ آج سے پہلا عشرہ شروع ہے تو اس کی اہمیت ہے. رمضان المبارک کی سب ساعتیں جو ہے وہ برکتوں والی ہیں رحمتوں والی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. جی تو یہ ایک بونس کا مہینہ ہے ہمارے پاس جیسے بونس ملتا ہے ہمیں سال بعد سیلری ملتی ہے کبھی بونس بھی مل جاتا ہے ڈبل سیلری مل جاتی ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے
وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے انسان کو بخشنے کے کہ انسان کو کس طریقے سے بخشا جائے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ اور ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, تو اس کی اہمیت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. جی. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے. رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں آپ تراویح کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام اور سحری کا اہتمام, افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ویسے نہیں ہیں. ایک نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, ایک نماز آپ مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. تو آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم جن کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کریں. جی بالکل. پہلا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ ہے, تیسرا عشرہ ہے. تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے, اس دفعہ نہیں ہیں. تو اسی طرح جب ہم یہ دل میں سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان المبارک ہو تو نیکی کا شوق اور بھی ہمیں پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتیں, برکتیں اور جو مغفرت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. رمضان المبارک میں آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جو غیر رمضان میں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. فروٹ دیکھ لیں, پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہیں, تو فروٹ تو خریدنا ناممکن ہے غریب آدمی کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں ایسا سبب کر دیتے ہیں کہ کچھ احباب, کچھ دوست احباب اور کچھ لوگ مل کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. تو اس رمضان المبارک میں, ہر رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ہے وہ اپنا جو کام کاج ہے اس کو کم کر لیں, تھوڑا سا کم کر لیں. جیسے کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے ان کا کہ 8 گھنٹے سے ڈیوٹی 6 گھنٹے ہو جاتی ہے. آج پہلا رمضان المبارک تھا, آج ہماری 6 گھنٹے ڈیوٹی تھی. تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی آورز میں سے وہ کم کر کے دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ خراب نہ ہو, ہمیں روزے میں آرام مل سکے, ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ اپنے کاموں کو کم کر لیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں. تو اس لیے کوشش کرے ہر بندہ کہ رمضان المبارک میں اپنے کاموں کو تھوڑا سا کم کر کے نیکیوں کی طرف, کیونکہ یہ ایک بونس پیکیج ہے, آپ ایک نیکی کریں گے اس کی بہت ساری نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا. تو پھر اس میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بریک واخلہ تاسو لاړ شئ. ګرانو کتونکو موږ پرې شان د مینه باد راځو چېرته مزې چې یو ځل بیا هر کله ویم تاسو ته مرحبا رمضان کې خبره خو ډېرې ښایسته روانې دي سره, مطلب دا رمضان کې یو دا موقع یې موږ ته داسې دا ښایسته خبرې ملاویږي او موږ اورو. نور لایف پوره مطلب پوره کال موږ خپل لایف کې بیزي یو, کوم چې رښتیا دی موږ سره خپل ځان له ټایم نه, خو رمضان یو داسې ټایم یې سر چې موږ سره موږ ویو چې موږ خپل ځان له, خپل دین له, خپل اسلام له ټایم ورکو, خپل ځان دپاره چې موږ بس خپل ځان باندې فوکس یي. جی بالکل. یو خو زه کتونکو ته دا وایم چې سکرین باندې نمبر را روان دی او دغه د واتساپ او د کال کولو دپاره د دواړو نمبر دی, کوم زمونږ چې یو ای کې دي یا سعودي عربیا, قطر, بحرین, عمان کې, نو هغې موږ ته کال هم کولی شي. د دې سره سره که پاکستان افغانستان کې کوم زمونږ دي پروګرام کې د ټلیفون په لیکه ګډون کول غواړي نو هغې واتساپ کال پې هم کولی شي. دغه نمبر په واتساپ کال هم دی او تاسو پې کال هم موږ ته کولی شئ. نو پروګرام کې ګډون وکړئ. نن متحده عرب امارات سعودي عربیا کې دلته لومبنۍ روژه ده او ماښام د ټایم په مزه نږدې کېږي. دوه مېلمانه زموږ سره ناست دي, القاري محمد صاحب زموږ سره ناست دی, قاري آصف محمود صاحب, دواړه زموږ مېلمانه دي او ډېرې خوندورې خبرې او معلومات روان دي. ښه نو انمول زه وایم چې بیا به القاري محمد صاحب چې دی دا خو خبرې ډېرې ښایسته دا کړلې که نه, او مطلب دا دی چې خلک دلته خوشحالېږي. مطلب دا دی چې هغه ثوابونه ګټي, ډېر زیات ګټي. دا میاشت داسې د ثوابونو ده که جوماتونو هسې هم دلته آباد دي, خو بیا هم خلک کوشش کوي چې رمضان کې د جمع مانځه ته ځان ورسوي او دعا وکړي. نو قاري صاحب دا راته دا وکړه چې
شکر دې دلته ما چېرته جګړې ونه لیدې په روژه کې که نه زمونږ اکثر چې پاکستان کې څه خبره شي نو یاره روژه مې د مړه دماغ مې خراب دی ما سره خبرې مه کوه غصه ډېره ورځي که نه وجه څه یې هلته ولې راکوي داسې دا ډېر د افسوس امر دی چې که ته پاکستان ریشو چیک کې نو د خاص کر د مو علاقې کې چې کومه د جګړو ریشو دومره زیاته شي که نه او یو ځل چې ما خیال دی 2 بجې شي که نه بیا ځنه ملګري داسې چې هغې سره بیا څوک خبرې کولی نه شي دماغ کار نه کوي هغه بیا دماغ کار نه کوي بس الله د رحم وکړي کنې د رمضان خو ګوره د برداشت د صبر د قرباني میاشت ده او دلته ماشاءالله یو خو دا دی چې د دې چې کوم د دې وطن چې کومه ښکلا ده هغه امن ده دلته امن دی هر سړی چې کومه د خپل کار سره کار لري موږ څنګه یو دا یو غټې شو ده چې خلکو کار نه وي اوزګاري نو بیا چې کومه د هغه د هر چا په کار کې کار لري بالکل یو کس به یو شی یالي نو د بل کس به ورسره څه نه خو بس هغه به په هغې کې چې کومه د انوالومنټ وشي نو دې نه بیا د شیزونه چې کوم دي دا ډېر ښکېږي او انشاءالله اوس خو د موږ وطن نه چې کومه را روان نسل دی هغه ماشاءالله اوس تقریبا ایجوکیټډ دی د زلمي که هلکان دي که جنکۍ دي ماشاءالله هغه ډېر په هیوي تعداد سره ایجوکیشن الي نو انشاءالله 5-10 سال کې به ډېر ښکلې چینجز چې کومې دي موږ په معاشره کې راشي او یو ښکلې تصویر چې کوم دی هغه به انشاءالله دنیا ته موږ ښکاره کوو جی جی تو انمول آپ آصف محمود صاحب سے سوال کر دیں کہ پاکستان میں آج کمیٹی جو ہے روایت حلال کمیٹی کے چیئرمین اور ممبر پشاور میں بھی تو آج پتہ نہیں وہ کہتے پلانا صوبے والا ہمیں ایکسیپٹ نہیں پلانا صوبے والا ایکسیپٹ نہیں پلانا مفتی ہمیں ایکسیپٹ نہیں یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کل یہاں پہ ماشاءاللہ کیلنڈر میں بھی انہوں نے 11 مارچ دیا تھا اور 11 مارچ کو ماشاءاللہ پہلا جس طرح ہاں یہ یوزولی ہمیشہ یہی ہوتا ہے چاند تو ایک ہی ہوتا ہے نا پھر کیوں چاند تو ایک ہی ہوتا ہے بس یہ پاکستان میں ہمارے آج سے نہیں یہ شروع سے ہی یہ اختلاف چلتا آ رہا ہے کہ کبھی ہمارے ساتھ روزہ کبھی آگے روزہ پچھلی دفعہ دیکھیں تو میرے خیال میں عید برابر ہوئی تھی یہ پہلی دفعہ ہوئی یا شاید ممکن ہے پہلے بھی کبھی ہوئی ہو میری یاداشت میں تو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ عید یہاں کی اور پاکستان میں ایک ہی دن بالکل تو کبھی کبھی تو ہم نے پاکستان میں یہ بھی دیکھا ہے کہ 12-1 بجے بھی چاند نکل آتا ہے ہاں بالکل تو سائنسدان بھی اس صورتحال میں جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہے رات کو 12 بجے کون سا چاند نکلتا ہے لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے گلف میں کہ پہلے کیلنڈر بھی ہوتا ہے کیلنڈر کی صورتحال کو دیکھ کے بس اعلان ہو جاتا ہے مغرب کے کچھ دیر بعد اعلان ہو جاتا ہے یہاں پہ چاند نظر آ چکا ہے سب کو مبارک ہو تو بس اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی ایسا کچھ ماحول بن جائے ایسی کوئی ٹیکنالوجی ایسا کوئی سسٹم ہو کہ جس پہ سارے سب کا اکتفا ہو اور ایک ہی وقت میں جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکے اور عید بھی کی جا سکے کافی دفعہ دیکھا گیا کہ 2-3 عیدیں ہو رہی ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے اور وہاں پہ جو چاند دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تو وہ بھی ایک بہت بڑی پارٹی اور لاکھوں کا خرچہ وہاں پہ گورنمنٹ کا جی کہ اسی دن مطلب میڈیا کو انوائٹ کر کے اور بہت سے مفتی صاحبان علماء صاحبان ہر صوبے میں اور اس پہ بھی بہت زیادہ خرچہ اور کبھی کبھی ایک جو ہے وہ دوسرے کا فیصلہ نہیں مانتے دوسرا وہ تیسرے کا نہیں مانتے لیکن الحمدللہ یہاں پہ یہ سسٹم نہیں بس جیسی ٹائم فکس یعنی کیلنڈر میں بھی جب وہ ٹائم دے دیتے ہیں تو وہ بھی فکس ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے سر اور جی بالکل دیکھیں تاریخ کا اور عید کا یا رمضان کا یا روزے کا تعین تو چاند دیکھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے لیکن آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہیں کہ جو پہلے ہی چاند کی عمر اور سب چیز بتا دیتی ہیں لیکن پھر بھی چاند کو دیکھنا جو ہے وہ ایک ضروری عمل ہے کہ چاند کو دیکھ کے عید کی جاتی ہے ورنہ تو پھر کیلنڈر جیسے بن گئے ہیں تو اسی کیلنڈر کے اوپر لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں چاند کو دیکھ کے اعلان ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کیلنڈر جو بن گیا ہے کل سعودیہ میں بھی دیکھا ہے اور یہاں پر بھی یو اے میں بھی جی ایسا ہی ہے تو اسی کے مطابق اعلان کیا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے تو یہ ہے تو اب کیا کرے ایک نعت اور آصف محمود صاحب سے کیا کرے ٹھیک ہے نا جیسے بالکل چلو کتن کو آصف محمود صاحب نا قاری صاحب نے یو بل نعت پوارو اور تاسو هم صاحب تر لاسه کې منګم جی صلی علی نبینا
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، اور مت چھیڑ صبا مجھ کو ابھی زخم ہرے ہیں، کہ مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھے کو ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا
को बता दे के गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। हाँ नो कारी मोहम्मद साहब टाइम पर मज़ा मज़ा ज़मंग दगता नज़दे दे खुदा را ته لږ ووایه چې خبرې خو موږ په دې باندې ډېرې وکړلې پاکستان په دغه باندې دلته کې زه چې ګورم نو ماشاءالله خوشحالیانې هر طرف ته خوشحالیانې دي او دغه دي څنګه دی د رمضان په دې اهمیت باندې خبره وکړه لږ تاسو هم په دې باندې رڼا واچوه چې یاره زموږ کتونکي دا وخت کې کوم خلک ګوري رمضان ټولو خلکو ته پادار که لږ تاسو خبره پوکړه. بالکل رمضان ماشاءالله تاسو څنګه خبره وکړه چې غونډو ته پته ده چې ډېره مبارکه مهینه ده او که دې ته سړی لږ روح کې فکر نو دا د الله مهینه ده او رمضان ته لکه عربي کې وایي چې شهر رمضان شهر قرآن دا د قرآن مهینه ده نو دې کې لکه ماشاءالله په دې مهینه کې قرآن کریم چې کوم دی هغه نازل شوی او موږ غونډو ته پکار ده چې موږ په دې میاشت کې زیات نه زیات د قرآن کریم چې کوم د تلاوت وکړو او کوشش دا وکړي چې که روزانه کم از کم یوه پاره ووایي. ځینې خلک شته بالکل چې هغې سره ټایم ډېر شارټېږي هغه کوشش وکړي چې نیمه پاره ووایي. ځینې کسان داسې هم شته چې هغې سره بیخي ټایم لکه مسله هغه د کم از کم یو پاو کوشش وکړي که حسب توفیق چې څومره سړي ته موقع میلاویږي یو رکو دوه رکو کم از کم هغې تلاوت پکار دی خصوصا چې څنګه لکه هر سړی ماشاءالله سحري ته پاسي نو په دې ټایم کې کوشش وکړي چې لږ ست پیل او پاسي 15 منټ 20 منټ او 2-3 رکعت سړی پکې تهجد نفل وکړي دا چې دا یو ګولډن چانس یې موږ سره چې په تهجد ټایم کې ماشاءالله غونډ بیداره وو کې کار دا دی چې سړی لکه کوشش کوي خو ګرانه شي بسول په دا چې ډیوټي روټین ډېر ټایټ نو کوشش دا کول پکار دی چې زیات نه زیات قرآن کریم تلاوت وشي او هغې سره سره چې کومه دا لکه ذکر اذکار داسې شی دی چې ماشاءالله هر سړی کولی شي هر ټایم کولی شي که دی ناسي که دی ولاړې که دی روانې او دې دپاره دومره ریکوایرمنټ ضرورت هم نشته چې یاره لا د ټوپۍ په ساري لا دې د اودس لا دې د قبلې ته مخې ټیک شو که نه داسې سپیسیفیک ټایم شته چې یاره بس لکه ته به په دې ټایم کې خالي ذکر کې ماشاءالله 24/7 چې کومه ده ته ذکر کولی شي. نو کوشش پکار دی چې لکه د رمضان چې څومره لمحات دي چې هغه موږ نه میس نشي خصوصا دعا چې کومه ده هغې طرف ته ډېر خلکو توجه نه ځي. دعا ځان له یو عبادت دی د عبادت مغز ورته وایي نو په رمضان کې داسې ګړیانې چې لکه داسې لمحې چې هغې کې دعا ضرور قبولیږي خصوصا د افطاري په وخت کې یا د سحري په وخت کې نو کوشش وکړي چې د دعا اهتمام وکړي او دعا دپاره دا ضروري هم نه ده چې یاره ته تلاوت وکړه یا لمونځ وکړه نه ده خو د الله نه غوښتل دي ته اوس هم غوښتی شي دغسې هم غوښتی شي او په دې کې بیا کنجوسي هم نه ده پکار چې اوس ته د الله نه مثال ځان له غواړې نه الله په در کې څه کمی نشته بالکل الله په خزانه کې څه کمی نشته او دعا کې دا سوچ مه کوه چې یاره زه کمزوري الله خو ماشاءالله چې کوم دی د موږ خالق هم دی رازق هم دی مالک هم د الله تعریفونه خو چې سړی شماري نو نه شي شمارولی نو الله نه د الله د ذات مطابق غوښتنه پکار ده لکه غوښتلو کې کنجوسي نه ده پکار او چې کوم ملګری د بل ملګري دپاره بغیر د تمه بغیر د یو لالچ یا د هغې په موجودګي کې چې خالص هغې دپاره غواړي که نه لکه اوس موږ ته پته لګي یاره ما دا کولیګ په دې پرابلم کې هغه دا سټک تل یا دا فیملي ممبرز دي یا ګاونډان دي او چې ته الله دپاره لاس الله تعالی په برګه شي لاس چت کې او هغې دپاره دعا کړي نو دا بیا الله ته ډېر زیات ورخوږ عملي او دا دعا بیا ضرور قبولیږي او کوشش وکړي چې د رمضان مهینې چې کوم دی موږ نه لکه یوه
لمحه مس نشي چې کاغه ذکر حواله سره کاغه د دعا په حواله سره کاغه د صدقات حواله سره کاغه چې کومه د لکه خلی عبادت کول ابن دي ګناونو نه ځانم بچ کول دي کنه نو کوشش وکړي چې ګناونو نه ځان بچ کې یو د فائدہ شو بل چې کومه د عبادت کې د دوه فائدې شو یو کال دی انمول وګورئ. هلو السلام علیکم. هلو ډراپ شو. زه وایم چې تاسو د قاری آصف محمود صاحب نه پوښتنه وکړئ چې سهار کې دا اذان خلک روزه دا کوي کنه ځین سړی پیاله مې په لاس کې چې دا اوس کوم او کنه دا شي دا وګه خو یو کال دی بیا. هلو ډراپ شو. ښه نو څه دی خیال دی لکه اکثر خلک وایي چې یاره اذان ہو رہی ہوتی ہے. آپ سے ایک سوال تھا لائک لٹرلی مطلب اذان ہو رہی ہے اور ہم لائک پانی یا چائے کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم اذان کے ختم ہونے کا ویٹ کر رہے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا پھر ہم لوگ اپنا روزہ رکھ لیں گے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کی؟ جی جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ نہیں ابھی تو اذان شروع ہے. جی جی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جی کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں اذان جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک ٹائم ہے. جی دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کیلنڈر ہے, اس کیلنڈر کے اوپر اگر آپ ٹائم دیکھیں تو سحری کا ٹائم اور ہے, اذان کا ٹائم اور ہے, نماز کا ٹائم اور ہے. اذان جو ہوتی ہے اذان کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ نماز ہے, نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے. یہ ہمارے پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ سحری ختم ہونے کے لیے اس وقت اذان دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذان جو ہے وہ نماز کی تیاری کے لیے, اذان تو غیر رمضان میں بھی صبح فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے, لیکن جو اہتمام ہے رمضان کا وہ احتیاط یہ ہے کہ اذان سے پہلے کچھ دیر پہلے آپ جو ہے وہ روزہ بند کر لیں. اسی لیے ٹائمنگ کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ٹائم دیا ہوا ہے روزہ بند کرنے کا اس ٹائم تک ہم روزہ بند کر لیں, اپنا دعا پڑھ لیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اذان کا. جب اذان ہو جائے ہم اپنی نماز کی تیاری کریں, نہ کہ ہم کھا رہے ہوں اوپر سے اذان شروع ہو جائے تو وہ پھر ہمارا روزہ جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے اس چیز کا انتظار بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اذان ہوگی, اذان ہوتے ہی ہم چھوڑ دیں گے کھانا پینا, یا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جیسے کہ کھا رہے ہیں اذان ختم ہونے تک ہم کم سے کم کھا لیں, تو نہیں. جو آپ کا رزق ہے وہ آپ نے کھانا ہے اور ضرور کھانا ہے, تو اس لیے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہے, سحور جو یہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے اس ٹائم تک آپ اپنی سحری کے جو بھی لوازمات ہیں, کھانا پینا, آپ پانی پی لیں, چائے پینی ہے, آپ نے جو کرنا ہے, ایون کہ ٹوتھ برش وغیرہ سب کچھ آپ جو ہے اس سے پہلے کمپلیٹ کر لیں. جی جی. اور پرفیوم لگانے سے مکروہ ہوتا ہے روزہ؟ نہیں جی, پرفیوم لگانے سے روزے پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. یہ بہت سارے مسائل ہیں جن پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے, لیکن پرفیوم کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرفیوم لگانے سے جو ہے چلو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں اسی طرح کے جو مسائل ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور کتن کو تاسو موږ ته کال کولای شئ, اسکرین باندې نمبر را روان دی سمې دی ورکړی دا نمبر یي او په تاسو ګورئ نو موږ ته کال وکړئ او په پروګرام کې ګډون وکړئ. موږ غواړو چې نن په متحده عرب امارات کې, سعودي عربیه کې, قطر, بحرین کې زموږ دلته کې روزه ده, نو که څه کورونه دي هغې پوښتنې کول غواړي زموږ سره دوه قاری صاحبان هم ناست دي, القاری محمد صاحب ناست دی او قاری آصف محمود صاحب. څه د هغوی نه سوال هم کولی شئ. د دې سره سره پروګرام کې ټلیفون په لیکه ګډون هم کولی شئ, زموږ نه هم څه پوښتنه کولی شئ. زموږ ګړنبنۍ روزه ده او الله دې کړي چې پاکستان کې هم سبا شي. جی یو زلبیا هر کله ویم تاسو ته مرحبا رمضان کې اور بریک نه پر ډایرکټلی موږ سره پہلا کال دے موږ سره لمبنه د نن روز لمبنه کال دے وګوره څوک ته جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څوک دے موږ سره؟ زما خاله محمد امین دی. اوکے محمد امین سے په خیر څنګه دی؟ خیر ټیک ټاک خیر دی محمد خان صاحب تاسو خیر دی. روزه دې ډیره مبارک شه. الله دې خاله وباسه تاسو ما طرف تاسو ته انمول ته او دواړه قاریان صاحبان ته ما طرف روزه شي ډیره مبارک شي. ډیره مننه. قاریان صاحبان ناستي او شروع موږ د پروګرام د تلاوت نه وکړه. قاری آصف محمود صاحب ډیر خوندور تلاوت وکړو, د تلاوت نه موږ آغاز کړو, بیاناتونه هم ډیر ښه وړاندې کړل. نو څه به وایې نن ماشاءالله روژه ده او ماشاءالله ډېره ښه په دغه سره تیر شوله او سبا له کېدای شي پاکستان کې شي, الله دې خیر وکړي. نو
او چې پاکستان کو اعلان یو کو پاکستان کې صباح خیر ده ان شاء الله. شب ټول پاکستان کې ګنا او یا ټول پاکستان کې اعلان کو سرکاري تور اعلان کو صباح خیر روزه ده ان شاء الله. زدا ډیر خو شو ډیر ښه شو. نو د دې ځای په رمضان باندې محمد امین صاحب څه خبره کول غواړي به که نه؟ او جی اول خو تاسو زموږ خان صاحب ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریه چې بیا تاسو مطلب چې هغه زمونږ ازاړه د یادونه چې کوم دی بیا تازه کړ کنه. ډیر پښې پروګرامونه بند شيو بالکل چې د مسافرو د پاره تاسو کوم دی دا پروګرام شروع کونه بده باندې تاسو ډیره شکریه، ډیره مننه. ډیره مننه. دې پروګرامونه موږ د اکثر مسافر د خود د ذکر ټیم لګ ډیر کم ملاوي چې تاسو له پروګرام یې پاتې کې باید تاسو خپل عزتمند او خواږه درانه مېلمانه راغوښتلي او دوی دا خواږه دینی خبرې کې نو موږ ته د دینی معلومات حاصلېږي. نو په دې باندې موږ تاسو ډیره شکریه، ډیره مننه. جی ډیره مننه تاسو مو. او قاری صاحب زما یو سوال لکه اکثر داسې ماشومان کنه هغوی اکثر روژه ونیسي او بیا خو لکه ماشومان دغه کولی شي اکثر ماته کی. نو آیا د دغه روژې چې کوم دی ماشوم ماته کی نابالغه نو د دې بیا قضا راولسته او کنيشته لکه بس وشو یو بس پاتې شو؟ بالکل بس دا د تمنوي د جواب درکې تاسو پروګرام ګورئ او د جواب درکې. ډیره مننه. آمین. نو القاری محمد صاحب اور آصف صاحب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ بعض بچے شوق سے روزہ رکھتے ہیں لیکن جب 1-2 بجے بچاتے تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے. تو ان کا پھر ان کے لیے کوئی قضا ہے یا وہ تو ویسے ان کو ثواب کے لیے وہ بچے رکھتے ہیں؟ تو یہ ماشاءاللہ دا ډېر ښه عمل دی چې دا واړه کسي که نه لکه واړه خاص یم هغه کار کوي چې کوم مشران کوي. هغه کسي چې ماشاء لغون کور روزه نیسي بیا هغه کې لږ جذبه راشي وایي یاره زه هم روزه نیسه. حالانکې د مشران کور کې چې کومې ابۍ هغه ورته وایي چې یاره مه کوه نو هغه بیا زور وکړي چې چلو یاره نسه. ماشاءالله ډېر تکړه ماشومان هم شته چې هغه یې ورسوي او باقاعده هغې ته بیا ماښام انعام هم میلاویږي چې یاره تا ماشاءالله روزه رسولې ده. نو دا ډېره ښه جذبه ده چې وړوکي ماشومان باقي هغه خو نه بالغه دي هغه خو ماشاءالله پابندي پې نشته. دا ډېر خوند کوي که نه لکه وړو ماشومان چې هسې هم څوک وویني د مشرانو نه خو څوک تپوس نه شي کوی هغې نه تپوس کوي یاره روزه دې شته که نه. نو دی انمول وی چې دی ما وایي پړوکوالې ما به روژه ونیول چې دا 12 بجې به شوې وی خپل امي ته به ما وایي چې یاره روټۍ باندې خو نه ماتېږي که نه. نو هغې به چې نه په روټۍ نه ماتېږي اوبه ورپسې مسکه کړه. دا خبره ده. نو یہ قاری آصف محمود صاحب یہ جو کالر تھے محمد امین صاحب اس نے بچوں کے حوالے سے کہ بچے اکثر مطلب روزہ رکھتے ہیں 12-1 بج جاتے تھے پھر وہ نہیں دیکھیں قضا تو تب ہوگی کہ ان کے قضا کس کی ہے فرض کی ہے. تو جب بچوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے تو اس کی قضا بھی نہیں ہے. تو بچوں کا یہ بہت بڑا اچھا جذبہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ شوق سے رکھتے ہیں اور 10 بجے تک رکھ لیں 12 بجے تک رکھ لیں یہ ان کا شوق ہے. یہ تو اچھی بات ہے. آپ کو یہ اچھا لگنا چاہیے کہ بچے اگر شوق سے رکھ رہے ہیں ان کو کہیں بیٹا ٹھیک ہے آپ کا 10 بجے تک روزہ ہے آپ کا 12 بجے تک روزہ ہے تاکہ ان کو شوق ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہیں کہ جو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے. تو ان کو فکر نہیں ہے. اور ماشاءاللہ اگر آپ کے بچوں کو فکر ہے تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے بچوں کو شوق ہے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی میں وہ روزے دار نمازی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازیں گے. جو قاری صاحب وہ لوگ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے بہت سے لوگ ہیں اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ روزے رکھیں. تو اگر ان کے کسی بندے کا صحت ٹھیک ہے وہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ مشکل کام ہے تو ان کے لیے کیا پیغام آپ کا کیا کیونکہ یہ تو رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اور جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کو یہ ملتا. بعض لوگ مطلب جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ لاسٹ ایئر بہت سے لوگ رمضان میں ہوتے ہیں لیکن شاید ابھی نہیں ہوں گے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا صحت بھی ٹھیک ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ نہیں رکھتے؟ جی جو دیکھیں صحت مند لوگ ہیں نا اور وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں نماز مثال کے طور پر نہیں پڑھ رہے ہیں یا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ ان کی بدبختی ہے بدقسمتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کیا ہوا ہے. تو ان کو یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنا سوچیں کہ اللہ ہم سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی انسان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرشتوں کو نہیں بھیجتے کہ جا کے اس کو مارو ڈنڈے سر میں وہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا یا وہ کیوں نہیں روزے رکھ رہا.
तो अल्लाह ताला उससे रहमत की, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की नाराज़गी का ये एक साइन है कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद में जाने से जो है ना अल्लाह ताला नहीं चाह। देखें, हम इंसान अगर किसी से नाराज़ हों, क्या हम चाहेंगे वो हमारे घर में आए? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला भी कभी भी नहीं चाहते जिससे अल्लाह ताला नाराज़ है कि वो अल्लाह ताला के घर में जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रहमत है कि इंसान इतना गुनहगार होने के बावजूद भी अल्लाह अगर थोड़ी सी कोशिश कर ले तो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला उसको बख्शने पे कादिर हैं। तो जो लोग सेहतमंद हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, वो ये सोच लें कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ का कोई उज़र नहीं है, उसका कोई उज़र नहीं है कि अगर आप सेहतमंद हैं और रोज़ा नहीं रख रहे हैं, कल को आपको उसका जवाब देना होगा। जैसे नमाज का हिसाब है, ऐसे ही रोज़ा भी फ़र्ज़ है और उसका आपको हिसाब देना होगा। अगर आप सेहतमंद हैं, आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो बिल्कुल फ़र्ज़ की तरह वो आपको समझ कर उस रोज़े को अदा करना चाहिए। बल्कि मैंने कॉल खोलवा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, हाँ कॉल्स महल। हेलो हेलो जी, सो खबर है भाई? हकीम ज़ादा खबर जमरू सर। जी 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 हेलो जी जी, मसीन दादा खबर है कवाई द लंदन न को? हेलो हेलो खबर है कोम जी? मसीन दादा खबर है कवाई द लंदन ना? मलकन जी। खा मलकन न जी। हेलो जी जी, स्तास आवाज राजी खबर हो के जी। हकीमजादा से स्तास उखा राजी मांगता। आई गेस कॉल ड्रॉप शो। हाँ, लाइन ड्रॉप शो। और ज़ब बरखल के दोबारा ट्राई वकला करी सब मावे چې تاسو لکه څنګه دوی خبره وکړه چې راخه صحتمند دغه دی بیا مطلب دا دی دغه نه کوي نه نسی کنه. خو ما اوریدلی چې یاره لکه د ډیرو ماهرینو ډاکټرانو چې څوک چې روژه نسی کنه دا د بیمارو یو علاج هم دی. ډیر بیماری الله پاک په دې روژې په وجه ختموي. بالکل د یو ډاکټر و هغې ته ما خیال ده په دې باندې چې کومه د نوبل انعام میلو شو چې هغې د کینسر باندې چې کوم ریسرچ کړی و هغه دا و چې د انسان په وجود کې چې کومه باډي ده دې ته په یو کال کې کم از کم 20 دن نه 25 دن داسې هغه سیسټم په کار ده چې هغه 10 نه 12 غنټې پورې نه هېري. او الحمدلله چې لکه ساینس نن کوم شیزونه یې ښکوي هغه موږ ته خپل خوږ نبي 1400 سال پهله ښودلی دي. او دا ډېره اهم سوال تا وکړو چې اوس یو کس دی صحتمند هغه روزه نه نیسي، دا دومره ګناه دی، غټ ګناه دی. یو خو فرض دی په دا چې فرض په کال کې د فرض هم داسې چې په کال کې یوه میاشت په تا راځي، 11 میاشتې ته مثال چې کومه ده فری وي. نو که چېرته یو کس یوه فرض روژه پرېږدی که هغه بیا غونډ عمر هم روژې ونیسي هغې مقابله نشي کوله. خدای دا فرض دی. او د ځینې مریضان یې داسې چې هغه ډېر کریټیکل هغه نشي نیولی نو هغې دپاره لکه وقتي طور باندې دی چې سړی فدیه هغه کې ورکړي پرېږدي. خو که چېرته هغه بیا صحتمند شو نو چونکې دا فرض دی دی به بیا هغه روزه بیا نیسي. یو کال دی وګورئ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो जी जी, ستاسو کال ملاو شوی دی، आवाज راځي. څوک خبرې کوئ؟ او مونږ خبرې کوو خو تاسو مونږ سره لاین کې بیرته لاین ملاو شوی دی، ستاسو کال ملاو شوی دی. څنګه جی خیر خیر دی. څوک خبرې کوئ؟ زه لقمان خبرې کوم. نور رحمان د کوم ځای نه؟ حیا سره میدان دوبۍ کې هم. حیا سره نه. حاجي څه خبره کول غواړئ؟ دا ټلویزیون आवाज لږ کم کړئ، تاسو سایټ ته شئ. نن متحده عرب امارات کې ډمبنۍ روژه ده، تاسو دیر نه کال کړئ، نو څه خبره کول غواړئ؟ بس هسې ملاقات کول غواړم. ښه ملاقات خبرې دې کول غوښته وه. نو سبا له خو ستاسو شته دی روژه که نه؟ صحیح ها زه بس هغه وایي چې هسې خبرې کول غوښتل. او مونږ خو ځینې سړی روژه لنډومه که خو د دې خو سبا روژه ده. خو زه برحال بیا هم کوشش وکړو
او وسو د بریک نو زه به بریک لاړ شم. نو خبره داسې ده مینوالو چې پروګرام وخت هم په ختمېدو دی او یو لنډې شان د میله زو ډېر زر واپس راځو. ویلکم بیک یو ځل بیا مرحبا رمضان کې خبره خو ډېره ښایسته ښایسته روانې وې خو سر یو میسج ورکولو مطلب ډېر خبره دا ده چې نن لمبنۍ روژه ده او خبر شو پاکستان کې هم سباله روژه ده او الله دې کړي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې بشمول آزاد کشمیر او مقبوضه کشمیر او د دې سره سره زمونږ ګلګت بلتستان او په ټولو کې چرته چې پاکستاني سی ټولو کې سبا روژه نو ډېر بخی اعلان خو شو. برحال پروګرام وخت په هم ختمیږي خو موږ به نن خصوصي دعا د خیبر نیټ ورک د تمام کارکونانو دپاره به دوام کیږي. بیا د دې سره سره زمونږ د جواد حامد راجا صاحب د هغوی فادر الله چې دی هغو ته یو 4-5 ورځې مخکې هارټ اټیک شو هسپتال کې د هغې دپاره به خصوصي دعا به کوو او د هغې نه بعد به انشاءالله موږ بیا وایند اپ هم کوو. او زه به کتونکو ته دا ویم تاسو به ته مو چې زموږ دا ټرانسمیشن به روزانه د دوبۍ په ټایم د 4:30 بجو نه روزانه تاسو ګورئ. الله موږ ته ژوند راکړو په پوره رمضان کې سبا به زموږ نور ملګري راځي بروز به نور ملګري راځي او دا ټرانسمیشن به دغه شان چلیږي. په دې کې به میلمانه هم راځي په دې کې به تاسو ته معلومات هم درکو. کوشش کوو چې د بهر ځایونو هم پکې تاسو ته وښیو او پروګرام تاسو ګورئ. موږ ته به کال هم کوئ واتساپ نمبر هم شته لین لاین نمبر هم شته. نو القاری محمد صاحب زمونږ چې کوم بوس دی جواد حامد راجا صاحب د هغوی سخر چې و فادر الله هغې ته هارټ اټیک شو هسپتال کې دې وخت کې داخل دی نو هغوی دپاره به خصوصي دعا کوو. زموږ دا چې کوم د خیبر نیټ ورک کم کارکونان دي د ټولو دپاره به دعا کوو چې الله پاک دا د رحمتونو برکتونو میاشت ته موږ ټول ته ثوابونه ملا شو. موږ ته الله پاک نور همت راکړي چې دغه شان د خپل ولس خدمت جاري وساتو. انشاءالله ډېر ښکلی پروګرام او خپل وخت چې کوم د هغه ختمیږي نو دعا طرف ته ځو. دعا طرف ته ځو. درود شریف به وایي اللهم صل علی محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हमारे पाक परवरदिगार जो सेहत आफ़ियत के साथ या अल्लाह तूने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये सआदतें नसीब फ़रमाई या अल्लाह इस बाबरकत महीने की या अल्लाह इस रहमत वाले महीने की या अल्लाह तेरे मेहमान महीने की हमें क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा या अल्लाह या रहमान या रहीम ये बरकतों रहमतों वाला महीना हमें बार बार ज़िंदगी में नसीब फ़रमा या अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की और बुराइयों से बचने की या अल्लाह तू तौफ़ीक़ अता फ़रमा या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम इस बाबरकत महीने के सदक़े से या अल्लाह या रहमान तू हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा या अल्लाह हम सब के मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में या अल्लाह तू आला मकाम अता फरमा या अल्लाह या रहमान या रहीम जितने बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत अता फरमा या अल्लाह खसूसन बिलखसूस जो जवाद अहमद रज़ा साहब या अल्लाह उनके जो
فادر ان لا ہیں یا اللہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کی جو بھی بیماریاں ہیں یا اللہ ان کو صحت والی نعمت عطا فرما، یا اللہ ان کی تمام بیماریوں کو یا اللہ تو صحت میں بدل دے، یا اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یہ خیبر ٹی وی اور ان کی یا اللہ یا رحمان یا رحیم زمرد بھائی اور ان کے جتنے بھی احباب پوری ٹیم کو یا اللہ تو رحمتیں برکتیں سعادتیں یا اللہ تو عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان سب کو صحت والی نعمت عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، ان کے گھروں پر یا اللہ خیر و برکتیں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے چینل کو یا اللہ اور ترقیاں عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں دنیاوی دینی ترقیوں سے یا اللہ تو نواز دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ہمارے پاک پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، سب لوگوں کی پریشانیوں کو یا اللہ تو دور فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو نیک حلال طیب وسیع رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم فضل فرما دے، یا اللہ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم فضل فرما، ہمارے پیارے ملک یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، تمام داخلی خارجی فتنوں سے یا اللہ تو محفوظ فرما، یا اللہ عرب امارات اور یا اللہ جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان ممالک یا اللہ یا رحمان اپنی رحمتوں سے نواز دے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اس بابرکت مہینے میں یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے یا اللہ اپنی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قاری صاحب تاسو در تک ډیره مننه، تاسو رالی او پروگرام کے گڈونوں کو، اسی طرح قاری آصف محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے، تو استاد دوارو ډیره مننه، جزاک اللہ خیر۔ نو انمول که تاسو څه مختصر میسیج ورکوئ پروګرام ختم دی او آخر کې بیانات بیا وړاندې کوو، نو موږ به بیا اجازه ته دا ویم چې دا مهینه ویسټ نه کوي چې څومره تاسو نه کېږي هماغومره عبادتونه او خپل سبا کو قرآن او نماز ته ټایم ورکړئ او دا میچ ضایع نه کوي، ولې چې بل کال موږ ته پته نشته چې موږ به وو یا نه به بالکل۔ نو کتونکو دا و د نن ورځې خپرونه د رمضان ټرانسمیشن د خیبر میډلسټ ټلویزیون دوبۍ سټوډیو نه ړمبنۍ روژه وه، زموږ ړمبنۍ پروګرام و، انشاءالله همدغه شان به دا د پروګرامونو دا سلسله روزانه تاسو ګورئ د 4:30 بجې د دوبۍ په ټایم، د پاکستان په ټایم باندې 5:30 بجې به دا تاسو ګورئ، او د افطاري نه لږ مخکې موږ اجازه اخلو ځکه چې اوس هم د افطاري وخت نږدې دی۔ زموږ د میلمنو ډېرې ښایسته خبرې وکړې، زه به دا ووایم چې تاسو کوشش کوئ چې په چا باندې تاسو روژه ماته کوئ او ثوابونه وګټئ، دا کتل پکار دي، د خپل ګاونډي خیال ساتل پکار دي، تاسو چې څه پاخه کوئ نو لږ خپل ګاونډي ته هم ورکئ، ځکه چې هغې سره به پای کې رحمتونه برکتونه چې دي دا ثوابونه چې دا به موږ ګټو، نو پکار دا ده چې موږ د خپل ګاونډي هم خیال وساتو، د غریب خیال وساتو، د کونډې او د یتیمانانو خیال وساتو په دې رمضان مبارک کې، او د دې سره سره منځونو اهتمام هم وکړو، څنګه چې زموږ میلمنو خبر وکړه قاریانو صاحبانو چې تلاوت چې دی هغه تاسو باقاعدګۍ سره کوئ، چې څومره کولی شي هغه کوئ، ځکه چې دا د رحمتونو برکتونو میاشت پته نه لګي چې را روان کال له به موږ یو او که به نه یو، نو چې دا ضایع نه شي، او د دې سره سره صرف زموږ د خولې به روژه نه وي، موږ به عملي طور هم دا ښایو چې یاره زموږ روژه ده، نه به دروغ وایو، نه به چاته نقصان رسوو، نو د دې خبرو سره سره به ستاسو نه زه انمول سره د خپلو ملګرو اجازت اخلو،
او یو نعت رسول مقبول نشته د ښه نو موږ ته به تاسو راکړئ اجازه ته که الله ژوند راکړو نو سبا له به زموږ نور ملګري ستاسو درنه خدمت کې حاضري تر هغه وخته پورې ما ته انمول ته زموږ مېلمنو ته اجازه راکړئ د الله په امان.